یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي خپل د مځکې زکات په خپله مدرسه کې مصرفول څنګه دي چې یو استاذ ته یې ورکړي چې هغه یې مصرف کړي. محترمه وروره، مدرسه که خپله یي که د بل یي، په مدرسه کې زکات نه مصرفیږي. البته داسې طریقه کېدلی شي، داسې حیله کېدلی شي چې په یو غریب باندې، مسکین باندې، طالب باندې قبض کړي، تر قبض مخکې ورته ووایي چې دا مو د مدرسې ته راوړي دي، نو تاسو یې قبض کړئ، وروسته بیا مدرسې ته هبه و بخشش کوي، ستاسې به د نفلي صدقې ثواب سي او زموږ به زکات ادا سي، د مدرسې کار به وسي. نو چې همدغسې وسي، بیا په مدرسه کې د زکات روپۍ مصرفول زکات ادا کیږي. مدرسه که خپله یي که د بل یي، او که دغسې د مدرسې په خټو نورو تعمیراتي شیانو باندې بندې سي یا مصرف سي، په دې سره زکات نه ادا کیږي. والله اعلم بالصواب.